ناوی کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ماتی یم خکولات دا پردی وطن پخار کی ماتی یم خکولات دا پردی وطن پخار کی اوس می و من لا چریختیا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی مینا وی کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ځان پکې احساس نکړي پردی پردی سړی ځان پکې احساس نکړي پردی پردی سړی ټولو ته یو شان وي د هر چا وطن وطن وي ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی مینا وی کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی ژوند کپکی سخت همی اشنا وطن وطن وی خلق پکې ښکلی شي د جهل مخه ډب شي خلق پکې ښکلی شي د جهل مخه ډب شي توره تیاره ورکه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسی په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو نن بیا هم هغه زموږ مخکنی پروګرام چې سپانسر شوی د سپانسرشپ پروګرام الحمدلله لرو او دوی جانانې د بي بي مور له کاناډا څخه د شپږو میاشتو لپاره سپانسر کړي وې چې دغه وروستنی سپانسر به یې د دوی څخه پوښتنه وکړو چې دا څومره سپانسر دی او وروسته به انشاءالله العزیز بیا د دوی سره لنډې خبرې کوو او برنامه به ختموو. د شپږو میاشتو لپاره د دوو فامیلونو د هغه اقتصادي مشکل او هغه وضعیت چې دوی قرار پکښې درلودی واقعا هم د سختو مشکلاتو سره مخ وه د همدغه مور په برکت او سبب باندې الحمدلله الله جل جلاله هغه مشکل حل او رفع کړ. رب جل جلاله دې بي بي مور ته ډېر اجر ورکړي. خدای جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو غریبو هیوادوالو سره په هره برخه کې په هره هر څه کې کومک او مرسته وکړي. دا ورځې او شپې په هر لحاظ په هر ممکنه لار باندې په هر ترتیب باندې تېرېدلی سي. که د شپږ میاشتې مخکې همدغه کورنۍ ژوند کوي او اوس هم کوي خو خوشبختي د هغه چا ده چې دغه شپږ میاشتو کې د دغه مؤمنانو لاسنیوی کړی دی او د دوی سره یې مرسته کړې ده او همیشه دغه مؤمنان چې یوه ورځ غوړه ډوډۍ خوري یوه ورځ په هغه سترخوان کې وچه ډوډۍ وي دوی دعاګانې کوي او رب جل جلاله دې دا قبوله کړي. موږ هم د یوه ساعت لپاره دوی دلته لرو دوی ځینو بسته میاشت دوی چې کوم په دې غیاب کې دعاګانې کوي کوم نیامې دعاګانې دغه بي بي مور ته کوي او ټولو مسلمانانو ته کوي دا دې الله تعالی قبول او منظور کړي. زه پر ټولو مؤمنانو باندې دا زما غږ دی او همیشه ورته وایم چې راځئ درې کارونه وکړو. لومړی بنیادي کار وکړو چې مسلمانانو ته د تل لپاره که ته ژوندی وي او که ته مړ وي یا ته ژوندی وي یا ته مړه وي او ته په دې دنیا کې وي یا نه وي یا ته غریبه وي یا خانه وي په هر حالت کې چې وي تا ته به یې ثواب روان وي او خدای جل جلاله به ستا په ژوند او په عمر او په اولادو کې برکت اچولی وي. هغه دی چې بنیادي کار وکړه. بنیادي کار خلکو ته د کار زمینه برابرول همیشه دا ارمان زموږ تر ټولو غټ ارمان دی چې یو منظم عادي داسې فابریکه داسې کارخانه جوړه کړو چې حد اقل لسو یا تر شلو کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او دغه شل کسان د تل لپاره د همدغه بنسټ او ستاسو په د مرستې په برکت باندې دغه مؤمنانو کورنۍ ته د څه شي کوي یو ګوله ډوډۍ رسوي جوړوي او یو ګوله ډوډۍ د همدغه کارخانې دغه فابریکې څخه ورته رسیږي. دا به ستاسو لپاره او زموږ لپاره صدقه جاریه وي.
دوهم پر ټولو مؤمنانو باندې دا غږ دی چې په تعلیمي مراکزو کې خپلې مرستې وکړي. تعلیمي مراکز، مدرسه، مکتب، معهد د هغوی لاس ونیسي چې هغوی تعلیم وکړي. تعلیم چې کله وسي، تعلیم کله چې ټولنه تعلیم یافته سي، الله جل جلاله فقر او غربت خپله ورکوي. دریم قدم کې موږ او تاسو د مساجدو او د صنفونو د دې ترڅنګ د برمو د دغه په برخه کې فعالیت وکړو. څلورم قدم کې بهترین قدم دا دی چې هغه بې سرپرسته فامیلونو کورنۍ چې د کار لپاره څوک نه لري او یا سپین سرې یا سپین ږیرې وي، د هغوی لپاره موږ د سپانسرشپ پروګرامونه ولرو چې هره میاشت زه دغه فامیل ته خپل د معاش څخه یا خپل د ګټې څخه فقط دومره پیسې ورکوم چې د کورنۍ زندګي په جوړه سي. الله جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکړي. زه مطمئن یم چې تېر کال کې کوم مؤمنان، څونه مؤمنان ژوندي وه، سږ کال هغه کسان، ډېر کسان په هغوی کې نسته. هغوی اوس دا یعنې دا سخت ارمان کې چې هی کاش ما خپله زندګي د الله په لار کې مصرف کړې وای او د خلکو سره مې مرسته کړې وای. پر صورت باندې ګرمي د اوږدو به نه برنامه د جاني سره به خبرې کوو، بیا به برنامه انشاءالله. السلام علیکم. سلام زوی سالی څنګه یې ښه یې بخیر به ما دې کبل خیرونه یوسه الله دې وزنه درکړي. موږ یې نه لرو، دا پنځمه میاشت چې تاسو موږ سره کومک کوئ، الله پاک دې 15 لکه جنتونه درکړي. الله دې د بچیانو غمونه نه درکړي. الله مو کامیابه کړه. موږ دغه ته سترګې پر لارې یو، موږ ډېر لوېدلي یو، مریضان لرو، ستړي یو، بیخي زارترکې یې. زما دې په خدای قسم وي چې دغه 3 ورځې کېږي چې نن یې 3مه دی، زه سبوس خیشت کړمه په وله بله چې دغه شنه دغه یې نیولې یې، دغه پسکای وهلې یې، دا په اوبو کې خیشته کړمه، خپل مؤمنانو کې ورکومه. نو دې ته مې رنګونه وویلی چې تاسو نو که ژر دا دغه راکړئ. موږ بیخي ستړي، الله دې یې وزونه درکړي. اجاڼۍ دې الله پاک الله پاک دې یې وزونه ورکړي. اول اجاڼۍ ته الله دې جنتونه ورکړي، پسې دې خدای تاسو ته یې وزونه درکړي چې موږ ورته مرافق کړلو، دوی خو نه پېژندلو، موږ خو د الله روږدر نه و لیدلی. ستا شریکه نه وه، نه وه راغلې. موږ تقریبا 2 ورځې د شان کې ورته انتظار خود الله پاک دې یوازې درکړي. موږ یې نه لرو، موږ یې وزونه نه لرو، الله دې درکړي. الله مو کامیابه کړه. الله پاک مو د غمه راوساته. اوس د تشویق څه ختم شو؟ بیخي شکر دی، بیخي شکر دی، بیخي شکر دی. دا 4500 افغانۍ دي شه. په 4500 افغانۍ کې موږ وړه 10 لیټره غوړي، ورجې، میکروني، لوبیا او پټاټې، پیاز، شامپو، مالګه، چای، بوره، پلمېټ، دال او دغه ټوله شیان موږ وزونه درکړي. اوله جاڼۍ ته پسې تاسو ته دغه هر شی چې دی در خوله مو تېر دی. بیخي زموږ صحت په برابر سوی دی، بیخي موږ په خوشحاله یو. تاسو چې الله په جن په دنیا خوشحاله کړي، الله مو د غمه وساته. امین. السلام علیکم. جاني ستړی مه سې، ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. جانۍ چیرې وه؟ نه و ناجوړه داسې مریضه وه چې ولاکه د دکتور و بل بیا لور یې په عملیات کړی دی، د هغه تشریفخانې ته کړلې وه. ښه زما خوښه ده. خو ښه، زه الله دې صحت ورکړي. هغه خور ته مو الله ګیره کړی ولاکه سوی نه ښه. زه د هغې پر ځای دغه سوم. زه خدای دې اجرونه درکړي. خیر اوسې، دا ستا حق و تر تاسو مې رسولی. دا جانۍ 5مه میاشته وه، دا 5 واره تقریبا موږ دې دغه جاڼیانو ته الحمدلله دغه سپانسر وکړي. د 1 میاشتې موږ سره شته. ستاسو ته روز موږ سرخان ډک دی. بس الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. خدای پاک مو عزت وکړي، خوشحاله اوسئ. دوستانو، دا وننۍ برنامه هغه بله جاڼۍ نه وه، ځکه مو خبرې ورسره ډېرې ونه کړې. تر بلې برنامې چې ستاسو لپاره چوپړ ته راځو، پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا، وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا، وطن وطن وی. ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې، ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې. اوس مې ومنله چې رښتیا وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا، وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا، وطن وطن وی. مینا وی کورې وي هوا وطن وطن وی
ژوند که پکې سخت هم وي